یو چا پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک داسې دي چې هغوی یو ښځه غواړي چې خپل حالت ته یې په نکاح کې نو مخکې د مخکې نه ورته ښیي واري دا ښودل څنګه دي؟ نو جواب دا د بیاني سنت طریقه ده او دې کې څه کتل کې څه ګناه نشته دی، بلکې دې کې فایده حدیث کې دا راغلی دا وایي چې دې دواړو منځ کې به مینه محبت پیدا شي. فانه احرى ان يودم بینکما، دا لایقه ده چې ستاسو منځ کې به محبت پیدا شي. دویمه دا ده چې کله کله په دې جلۍ کې څه نقصان وي بدن کې، سترګو کې، نورو مخ کې، نور اندامونو کې، یا کله کله په دې خاوند کې نقصان وي سړي کې، نو یو بل چې وګوري هغه نقصان یو بل ته راښکاره شي. دا نکاح خوښېږي او که دا نه خوښېږي، نو که نکاح خوښه شوېږي که نه پرېږدي. نبي علیه السلام داسې ترغیب ورکړی دی چې څوک کومه زنانه په نکاح کول غواړي او که وسې کېده چې وګوري هغې زنانه ته، نو فلیفعل، دا کار دې وکړي. نبي علیه السلام وایي نو دې ته کتل پکار دي. په دې کتلو کې موږ ویلې چې یو خو یو بل وګوري سره مینه پیدا کېږي، او دویمه دا ده چې کله کله په دې کې نقصانات دي، دغه نقصاناتو مخه ونیولی شي. همدارنګه حدیث کې راغلي دي یو ځل نبي صلی الله علیه وسلم یو زنانه باره کې د نکاح اراده وه، نو دې پسې ام سلیم ولیږله چې ته لاړه شه او دا زنانه وګوره او دا بوی را بوی که. کله کله داسې یو زنانه چې ته په نکاح کول غواړي د هغې به د خولې نه بوی ځي، یا مثلا نور څه نقصانات پکې وي. همدارنګه عمر فاروق د علي صاحب په لور باندې مرکه کوله، نو هغې ورته راولېږله چې ته دا وګوره. نو دا دلیل دی په دې باندې ګورې چې زنانه د نکاح نه مخکې کتل دا جایز دي. دې زمانه کې خلک دا کار کوي چې تصویر ورته ولېږي او مثلا د هغې ویډیوګان ورته ولېږي، دې کې نقصانات ډېر دي او په دې کې فایده ده چې هغه په خپلو سترګو باندې وګوري. او د جمهور مذهب بیا دا دی چې مخ او لاسونه دې وګوري، وجه او کفان. داود ظاهري لا پکې دا وایي چې ټول بدن ته کتلی شي چې کوم ځای کې وس کېده، او ظاهر رحمه الله وایي چې مواضع اللحم ته دې وګوري، کوم ځایونه چې پکې غوښني نو هغه ته دې وګوري. مقصد دا دی چې دغه زنانه ته کتل پکاري، ځکه دا اوږده زندګي ده، دا یو ورځ نه ده، او دې کې ډېر خیر او ډېرې فایدې په دې کې دي، خو په دې نیت باندې کتل چې دا به په نکاح کولی شي. السلام علیکم ورحمة الله.